د مخدره توکو له پلوره بیا د هیواد تر ټولو لوی او معیاري بازاره. یو ښه مرکز د مواد مخدرو دپاره و. فعلا ځمکه چې ده تقریبا 51 جریبه ځمکه ده. 1000 کسان راشي داسې فکر به کوي چې نن 100 کسان راغلي. څنګه دي قیمتونه څنګه دي دلته د کرایه قیمتونه او د خرڅ قیمتونه د دوکانونو څنګه دي؟ د ټولو نه مهم چې ده په مارکیټ کې هغه د باور او اعتماد ده. 15 بجې ټول ښار په مخې بند دي، دا د 12 بجو پورې به وازي. دا موږ داسې مارکیټ ساخت کړی چې 6 بلاک لري. څه لامل شو، څه فکر درغی چې دغسې یو بازار جوړ کړي دلته؟ د بخښونکي او لایزاله خدای په سپېڅلي نامه د یاد درنو لیدونکو سلامونه او نیکې هیلې. خدای دې وکړي چې روغ جوړ خوښ او خوشحاله اوسئ. دا دی زه امین الحق امیني یو ځل بیا له یوې ځانګړې خپرونې سره ستاسې په درانه چوپړه کې یم. نن نو په کارتنو کې جوړېدونکي بازار ته راغلي یو، کوم چې په نړیوال معیار باندې دلته جوړیږي. دا که یو خوا وکتل شي دا بازار د عمومي سړک تر غاړې جوړ شوی دی چې د موقعیت له لحاظه او د فضا له لحاظه ډېر یو مناسبه موقعیت دی او خلک په اسوده او راحته باندې کولی شي چې دلته راشي او خپل پیر او پلور دلته وکړي. که تاسې وګورئ دا بازار په 2 پوړه کې جوړ شوی دی چې 6 بلاکه دي او په هر بلاک کې جلا او بیل اجناس خرڅېږي. د هر جنس لپاره ځانګړی ځای غوره شوی دی چې دلته هیوادوال په راحته باندې وکولی شي چې خپله سودا وکړي او خپل پیر او پلور دلته ترسره کړي. د دې ترڅنګ دلته یو منظم پارکینګ هم په نظر کې نیول شوی تر څو هیوادوال چې راځي دلته د سودا لپاره له خپلو کورنیو سره او دوستانو سره چې راځي دلته غواړي سودا واخلي نو په راحته باندې کولی شي چې خپل موټر هم ځای په ځای کړي. تر ټولو نه ځانګړې خبره دا ده چې دلته د امنیت له لحاظه ډېر محفوظ ځای دی او تقریبا د 3000 او 200 په شاوخوا کې دوکانونه جوړ شوي دي چې دغه بازار لا غټ ښکاره کوي او دا څرګندوي چې دا بازار په کومه کچه باندې دلته جوړ شوی دی. موږ کوښښ کوو چې د دې بازار په اړه باندې د دې بازار له مدیر او همداشان د دې بازار له دوکاندارانو سره وغږیږو. د خپرونې تر پایه له موږ سره درنو لیدونکو له وعدې سره سم د دې بازار له مدیر صاحب سره ولاړ یو. له دوی سره به د دې بازار په مختلفو اړخونو باندې غږیږو. مدیر صاحب ستړي مه شئ. ستړي مه شئ، په خیر راغئ، هر کله راشئ. په خیر راغلی. ډېره مننه، خوشحاله اوسئ. ژوند زندګي څنګه تېرېږي؟ ژوند زندګي شکر ده، ښه ده. لږ یخ ده خو بس یخ هم په ختمېدو ده انشاءالله. ډېره ښه ده. کارونه مو څنګه روان دي په بازار؟ کارونه خو لږ څه د یخ له وجې ټکنې شوي وو نو انشاءالله بیا هم ښه دي، روان دي. هغه کارونه چې هغه د مخې یخه نیولې هغه ولاړ دي. نور چې کوم ویلټ دی یا الکوپان کارونه دي، د ډیزایني دا روان دي، د نجارۍ کارونه دا روان دي. په پیل کې که دا راته ووایې مدیر صاحب چې څه لامل شو، څه فکر درغی چې دغسې یو بازار جوړ کړي دلته؟
فکرونه خو مختلف وو او لومړی چې مونږ کله دغه ځمکه د داوطلبي د لارې مونږ وګټه او مونږ ته د ځمکه تسلیم شوله نو دلته مختلف فکرونه مونږ درلودل کله به مو وي چې دلته د ټول د افغانستان په سطح چې ده یو ورکشاپ د موټرو دپاره جوړو چې دوی دلته خپل موټر ترمیم کړي او کولی شي دلته خرید و فروخت وکړي دغسې اراده هم لره بیا هغې نه وروسته دا اراده ورو ورو په بدله شوه بالاخره یو د ځاځي لوی بازار په مارکیټ باندې تکړه شول مارکیټ باندې بدل شو ډېر ښه ډېر ښه دا نو داسې ده چې نورو هېوادوالو لپاره د کار زمینه هم برابرېږي ډېر هېوادوال دلته په کار باندې بوختېږي او بل دا ده چې یو څه د سرمایې هغه دوران چې دی هغه هم ډېر په ښه شکل باندې دلته ترسره کېږي په بازار کې او لوی ګټه خو ټول همدغه ده چون چې افغانستان کې کوم تحولات چې راغلل کوم بدلون چې راغلو خلکو سره یو حد پورې ویره وه خصوصا هغه چا سره چې څوک چا غوښته چې په افغانستان کې پنګونه وکړي هغوی زړه نه زړه خو وخت په تېرېدو سره دغه زړه نه زړتوب چې و دا په کمېدو شو خلک رامخکې شول او مهم د ټولو نه مهم چې دا په مارکیټ کې هغه د باور او اعتماد دی چون موږ یو په خلکو کې یو باور وو او اعتماد یې موږ باندې زیات وو موږ د لا اعتماد لپاره کوشش کوو چې یو داسې کار وکړو چې خلک په موږ باور زیات کړي دوی په دې مارکیټ خو موږ نقشه جوړه کړه خو ولې پنګونه چې په شوي ده دغه تر ډېره پورې دغه پیسې یعنې دا د دوی وي که دوی دلته موږ سره دوکانونه نه وای اخیستي په اوله کې موږ سره دوکانونه نه وای نیولي نو طبیعي خبره ده چې موږ دومره زیات کار داسې په یو دم نشو کولی نو دغه نه لویه ګټه د خپله د هغه چا ده چې دلته دوکان نیولی پخوا له دې چې دلته تاسې دغه پانګونه وکړئ د مارکیټ لپاره پخوا دلته کوم کاروبار موجود و دلته کورونه و نه شاړه ځمکه وه که نه د داوطلبۍ نه مخکې دغه ځمکه چې وه دا یو شاړه ځمکه وه داسې غره وحشت غونته هغې اخیست فضا یې اخیستې وه او حتی دلته ښه وشه چې کوم کورونه دي دوی هم ډېر د دې ځینه چې وو په تنګ وو ځکه یو یعنې دلته کومې غلاوې به چې چېرته کېدې خو کس به دلته موجود و پیدا کېدو نه هېڅ نه و یو څو د اوبو د چټلو اوبو ډنډونه وو او یو څو دوکانونه وو خو هغه داسې دوکانونه وو چې په هغې کې سیمټ یا ریګ به یې مخکې کې وو چې مونږ دا خرڅوو خو ولې هغه هلته به نور مواد خرڅېدل یعنې یو ښه مرکز د مواد مخدرو دپاره وو خو چون چې مونږ راغلو زمونږ لوی خنډ هم همغه خلک وګرځېده چې دلته کار مه کوئ دغه ده هغه ده نو بالاخره د مربوطه حوزې او د خپله د ریاست املاکو په ملاتړ او په همکارۍ موږ وتوانېدو چې کارونه به هغه ابتدایي کارونه را شروع ډېر ښه ډېر ښه مدیر صاحب راځئ دغسې به ورشو د بازار به هم زموږ لیدونکي وګوري مدیر صاحب که دا راته ووایي دغه ځمکه څومره ده چې تاسې دا بازار پې آباد کړی دلته په دې ساحه کې فعلا ځمکه چې ده تقریبا 51 جریبه ځمکه ده او بیا یو دې دپاره چې موږ کومه نقشه ترسیم کړې ده یا جوړه کړې الحمدلله په خپل وطني انجینرانو باندې نو بیا دې دپاره چې دا موږ داسې مارکیټ ساخت کړی چې 6 بلاک لري او هر بلاک چې دا د هرې سودا دپاره جدا جدا ځانګړ شوی دی مثلا د رخت دپاره د سمساري ده بوټونه دي کورتۍ دي جاکټونه دي برقي وسایل دي تعمیراتي وسایل دي او ورسره بیا اخیر دوه بلاکه چې کوم دي هغوی کې بیا ډېره تر ډېره پورې خوراکي دي خوراکي فروشي دي عمده فروشي دوکانونه په نظر کې نیول شي ټول مجموعاً دلته به څومره دوکانونه جوړېږي چې دلته آباد شوي فعلا چې موجود دي زموږ په نقشه کې چې کوم دی 3200 دوکانه په دې مارکیټ کې جوړېږي خو چون اوس چې دا مثلا موږ اخري یعنې 15 او 16 بلاک کې دویم منزل دوکانونه په نظر کې وو خو هغه موږ اوس پرېښوده نو اوس چې کوم جوړ شوي دوکانونه دي دا تقریبا 2,500 پورې رسیږي ډېر ښه بله 200 پورې 3200 بله ډېر غټ تعداد دی نو دلته اوس فعلا چا دوکانونه پرانیستي دي کار شروع کړی ده اوس خو چې دا اکثر تاسو به ویډیو کې هغه راولئ اکثر دوکانونه چې دي ډیزاین شروع ده ډیزاین شروع او ماشاءالله موږ افغانان چې یو د ډیزاین شوقیان ډېر یو بالکل بالکل نو وګورئ هر دوکاندار ځان ته په خپله خوښه یو ډیزاین انتخاب کړی دی
بس نجار لګیا ده کار دی ورکې روانه ده او یو مشکل چې اوس نن سبا لږ څه شته هغه د تختو دي تختې ځکه چې هغه تختې چې کوم د نورو هیوادونو نه انتقالیږي نو هغه څه لارې بندې څه مارکیټ کې هغه نشته نو لږ څه کار ټکنی شوی خو ولې بیا هم کار جریان لري کار روان دی تاسې مدیر صاحب وویل چې دلته هره برخه معلومه ده چې هر جنس په جلا ځای کې خرڅېږي او بیل بلاک ورته جوړ شوی دی د دوی ترمنځ د سرکونو فاصلې څنګه په نظر کې نیولې دي مونږ که سرکونه دي د مارکیټ منځ کې چې کوم سرک تیر شوی دی دا معیاري ډول په نظر کې نیول شوی دا په قیر باندې پخته ده او بل دا ده چې دې ترڅنګ مونږ هر مارکیټ کې چې د 6 مترو پورې کوڅې په نظر کې نیولې 6 متره کافي فاصله ده ډېره لویه فاصله ده خو بیا همداسې سرک چې ده 12 متره ده تګ راتګ پکې ښه په ازادانه کېږي بیروبار مخه نیول شوې ده چون دا داسې مارکیټ ده موږ اکثرو دکاندارانو ته دا خبره کوو چې که دلته په یو وخت 10,000 کسان راشي داسې فکر به کوي چې نن 100 کسان راغلي ځکه مارکیټ ساحه پراخه ده لارې پراخې دي نو بیروبار مخه پکې ډېره نیول شوې ده یو بله خبره چې تاسې د کوڅو یادونه وکړه دلته د پارکینګ لپاره د موټرو د پارکینګ لپاره چې په نظر کې شته پارکینګ لرئ او مونږ خو مارکیټ دپاره هر اسانتیا په نظر کې نیولې ده چې یو مشتری راځي که هغه د خپل فامیل سره راځي یا په تنها راځي نو موږ دلته پارکینګ شته او پارکینګ ترڅنګ نور سهولتونه هم په نظر کې نیولي مثلا تشنبونه دي ښه معیاري ډول جوړ شوي ښه پاک و صافه هغې دپاره جدا خلک مونږ مذهب کړي دي چې تر څو د هغوی صفایي په نظر کې ونیسي او رستورانټونو برخه کوم کولی شي چې فامیل سره راشي دلته د خوښې وړ خواړه پیدا کړي نو پارکینګ چې ده 2 ځایه ده د مارکیټ په 2 برخو کې ده یو ښه لوی د مانځه دپاره یو ځای په نظر کې نیول شوی نو هغه سهولتونه چې د مارکیټ یعنی یو مشتری اړتیا ولري هغه مونږ په نظر کې په کل کې یو بازار چې ورته اړتیا ولري ډېر که دا راته ووایاست چې دغه دوکانونه چې تاسې فعلا دلته جوړ کړي دي او کارونه پای ته رسېدلي دي د دوی توضیح څه ډول دی او زه کولی شم دلته بازار کې دوکان واخلم ولې نه مونږ خو داسې ده چې لومړی کې مو چې کار شروع کړه اول کې مې لږ څه یاداري وکړله موږ قیمتونه یې مناسب ډېرو نو ځکه دلته زیات افغانان راغلل چې دوی موږ سره مخکې نه مخکې چې تر څو موږ دلته لا کار صحیح نه و شروع کړی خو هغوی موږ باندې باور وکړ اعتماد یې وکړ دوی یو څه د پیش پرداخت په نوم موږ ته پیسې راکړې موږ همغونې کار وکړو نو همغه وخت نه د دوکانونو د ویش لړۍ روانه ده تر نن ورځې پورې شته دي انشاءالله پیدا کېږي دلته زموږ مهاجرونه چې د پاکستان او ایران نه راستانه شوي دي بیرته دلته څوک داسې شته چې دلته سرمایه گذاري کړي او راغلي دلته دوکان خلاص کړی خصوصا بله خصوصا د پاکستان څخه چې کوم افغانان بیرته راګرځېدلي په هغې کې داسې وښیه چې تقریبا 40 تر 50% پورې هغه افغانان دي چې دوی هلته ښه کاروبار لره اوس یې خپل کاروبار افغانستان ته انتقال کړی بیا یې خصوصا په دې مارکیټ کې 40% نه زیات دوکانونه همغو کډوال راګرځېدلو افغانانو نیولي دي رخ برخه کې دي دوی ځکه ښه تجربه چې ده دوی هلته په دوکانونه چې آباد وو یعنې همغه ټول هغې انتقال دلته کړی دی نو ډېرو دوکانونه نیولي دي یعنې ټول هغه چې هلته سوداګري کوله کاروبار یې برابر ټول راغلي دي او بلکل د ایران نه هم څوک لري چې ایران نه راستنه شوي دي ایران نه خو کم راغلي خو هغه خصوصا موږ ته چې کوم څوک راغلي هغه په فني برخه کې موږ ته ډېر راغلل مثلا دلته یو کوم کارونه چې په لومړی کې موږ وکړه نو هغه برخه ډیره چې وو هغه افغانان پکې لایق وو چې چا عملته کار کړی ایران کې لکه مثال زه به درته لکه کاشیکار یا دغه په دوکانونو منځ کې موږ یو ډول تاک کړی دی خښتونه نو دا چون همغه نه انتقال دغه فکر انتقال شوی دی نو دې تاک باندې هغه خلک ډېر ښه پوهېدل چې عملته یې کار کړی نو موږ دلته ښه ګټه ترېنه واخیسته د دوی هنر نه دا هم یو ډېره ښه خبره ده چې زموږ هېوادوال نورو هېوادونو ته راشي حداقل هغه دومره خو ده چې هغه هنر زده کړي او راشي دلته په خپل هېواد کې لاس په کار شي او دلته ترېنه ګټه واخلي مدیر صاحب دلته زه یو چوک غوندې ګورم شاید لیدونکي هم ګوري په تصویر کې دلته تاسې کوم څه په نظر کې نیولی دی د څه لپاره دا موږ په نقشه کې چې ده دې چوک کې یو
ډول دی، یو ډیزاین دی چې خلک بازار ته راشي او کولی شي دلته یو سره تصویر واخلي او یو ښه فکر د دې ځینې سي چې ماشاءالله دلته یو څه کار شوی دی. یعنې داسې کار کوو چې هغه تر ډېره پورې د افغانستان یو تاریخ هم پکې نغښتی وي. نو موږ یو هغه په نظر کې لرو انشاءالله زر تر زره دا هوا لږه برابره شي نو کار یې شروع کړي. یعنې د دې تر څنګ چې دلته کاروبار به انشاءالله سوداګري به وي، خلک به پیر او پلور کوي، تر څنګ به دغه بازار نو ښکلا هم لري انشاءالله. ډېر ښه ډېر. مدیر صاحب وربسو یو دکان او یو مارکیټ به د نمونې په شکل باندې لیدونکو ته وړاندې کړو. بالکل راځئ. مدیر صاحب که دا راته ووایي دغه څوم بلاک مربوط کیږي دغه ساحه چې موږ پکې ولاړ یو فعلا؟ دا ساحه چې ده دریم بلاک ده. دریم بلاک موږ ورته نوم ای ایښی دی فلحال ای بلاک ده. ای بلاک. او دا چې بلاک چې ده بیا دا لږ داسې میکس کړی، یعنې دلته بوټونه هم شته، رخت هم دوکانونه هم شته او برقي موبایلونه، یعنې دا داسې لږ هغه مو کړی. نور دوه اول او دویم چې ده مکمل رخت دی. مکمل هغه جدا دي، جدا دي او جدا جنس پکې خرڅېږي، جداګانه او فاصله هم کافي مراعات شوې ده. بالکل. کوڅې ښه صحیح یعنې کاشي دکاندار شوي به دي. ښه د ارامۍ احساس کوي چې کله ناست وي که نه په شوکیس کښېني، نو کوڅې هر څه ازادې پاکې صفا نظافت مراعات شوی، نو انشاءالله احساس به یې د خوښې وړ وي. ډېر ښه. یو خواته مدیر صاحب چې 2 منزله دی او بل خوا یو منزل علت یې په څه کې دی؟ مونږ چې دویم منزل ورکړی دا مې ډېر هغه چې دا دویم منزل د دې دپاره مې ورکړی چې دا یو څه د مارکیټ ډیزاین پیدا کړي. تر ډېره مونږ په نظر کې نیولی ډیزاین و چې دا داسې ډیزاین دی چې اول ځل دلته شوی دی. بیا چون د ټول مارکیټ یو منزله و، خو دغه دویم منزله خاص د ډیزاین دپاره مونږ په نظر کې نیول شوی. او دویم منزل کې داسې زیات دوکانونه هم مونږ چاته نه دي ورکړي، خو هغه غوښتنه کېږي څوک یې دفترو دپاره غواړي او څوک یې د بعضې د ګودامونو خیاطۍ دپاره غوښتنه کوي. خیاطۍ دپاره هم بهترین ځای دی. پورته ځای نو بیا په اوړي کې ډېر بهتر دی. بهتر ځای اوړي کې به ګرم وي ځکه شیشه ده. شیشه ده ښه. ژمي کې ښه هو هو ډېر ښه ډېر. بله مرخ هم ښه کافي لګېږي دلته. بل فضا ډېره ازاده ده. او ډېر یعنې دلته موږ مخکې هم یادونه کړه چې که مشتري که دکاندار انشاءالله هغسې احساس به ونه کړي چې لکه څنګه چې اوس موږ هغه ته کلاړ شو منډیې ته د کابل، هغه خو یو ساحه ډېره وړه ده او بیروبار پکې ډېر زیات دی. که دوکان د دوکان څنګ کې کراچۍ ولاړ د هغې څنګ کې بیا بل ولاړ دی، بیا هغې کې رفت آمد کېږي، نو ډېر بیروبار یو زړه تنګی ځای په جوړ کړی دی. نو موږ ډېر څه په نظر کې نیولي انشاءالله هغه سهولتونه شته چې نه به دوکاندار خسته کېږي نه مشتري. یو بله موضوع که راته روښانه ووایاست چې دغه د برق موضوع او د اوبو موضوع څنګه ده؟ برق موضوع داسې ده چې موږ دلته هم دولتي برق دپاره هڅې شروع کړي چې تر څو راتېر شي. هغوی موږ ته دا خبره کړې چې کله چې مارکیټ ډک شي دوکانداران ځای په ځای شي موږ برق درکولی شو. دویم برق چې کوم ده موږ سولري برق تیار کړی دی. یو شرکت سره مو خبره کړې هغوی سولر یې لګولي، یو 80% کار یې مخته لاړ دی. اوبو سیستم چې ده اوبو چون نن سبا لږ مشکل لري، خو موږ بیا د اوبو دپاره دلته خپل څاه والې، هغه د څاه اوبه چې دي بیا مستقیما په هر بلاک کې چې ده موږ د بمبۍ په ریښې دي، بیا هغوی کې راځي کولی شي چې همغه نه دوکاندار استفاده وکړي د مینځلو هغه دپاره. د خوراک اوبه نه دي، د خوراک تصفیې اوبه دپاره موږ فعلا یو شرکت سره قرارداد کړی. هغه سره مو داسې قرارداد کړی چې ته به د بازار ټولو دوکاندارانو ته اوبه تصفیه اوبه به رسوي. نو هغه موږ سره وعده کړې ده انشاءالله معلوم به شي. ډېر مدیر صاحب که د سکیورټي په اړه راته ووایئ، سکیورټي دلته د امن لپاره تاسې څه تدابیر لرئ نه لرئ که نه دا ځای نور نو امن دی، ستونزه نشته پکې؟ ستونزه خو الحمدلله چې موږ دا مارکیټ د جوړېدو هڅې را پیل کړي دي. تر نن ورځې پورې کومه داسې ویره یا کوم داسې کار نه ده شوی چې موږ آینده دپاره هم ویره ولرو چې دغسې کار یو شوی. خو بیا هم موږ خپل احتیاطي تدابیرو دپاره دلته مخګاردان لرو، محافظین به وي او تقریبا 15-20 پورې به هغوی دلته ګزمې کوي، پیاره به کوي،
ترڅنګ یې مونږ امنیتي کمرو یو شرکت سره مو خبره کړې زر تر زره به هغه نصب شي نو د ټول مارکیټ به د هغوی له طریق هم سره لړ کېږي او همدغسې مونږ مربوطه اداراتو ته عریضه هم کړې چې احتیاطاتو دپاره مونږ ته یو نږدې پوسته راکړي هغې کې پولیس چې تر څو وخت نه وخت نه د مارکیټ هغه ته رسیدګي ډېر ښه یعنې د امن له خاطره باید زموږ هیوادوال ډاډه اوسي چې دلته راځي د کاروبار لپاره د خرید و فروخت یا د پیر او پلور لپاره چې دلته راځي باید په ډاډه زړه باندې خپل کارونه مخته یوسي. بله بله انشاءالله. مدیر صاحب محترم ګورم چې نور دوکانونه هم دغه د رغېدو په حالت کې دا تاسې د بازار ته نور هم وسعت ورکوئ نور هم پراخوئ؟ دا لکه ما چې اوله کې یادونه وکړه چې دا د 6 بلاکه لري نو 6 بلاکو بیا دا 5 او دغه اړخ چې دا 6 بلاک ده دا په نقشه کې وو 6 بلاکو کې دغه 2 بلاکونه چې وو له کارونه یې پاتې وو څه د یخنۍ د وجې کارونه یې ټکنی شول څه لږ د مال په وخت رسیدګي ونه شوله نو انشاءالله دا زر تر زره به تیار شي او افتتاح ورځې لپاره به انشاءالله دا همداسې جوړي څنګه چې پکې دا نورو کې وګرځېدو. د افتتاح تاسې یادونه وکړه څه وخت به له خیره سره دا بازار ګټې اخیستنې ته عملاً وړاندې شي؟ موږ خو پراخ کوشش روان کړی دی چې د روژې نه مخکې افتتاح یې وکړو خو بیا هم د مربوطه اداراتو سره خصوصا د ریاست املاکو او د ښاروالۍ سره چې موږ کومې خبرې شوي دي نو هغوی دې برخه کې به موږ هماهنګي کوو نو دوی موږ ته کوم تاریخ ټاکه نو بیا به په همغه تاریخ باندې افتتاح کوو کنی موږ اراده د روژې نه مخکې ده روژې نه مخکې روژې نه یو څو ورځې مخکې افتتاح کوو انشاءالله که خدای راځي. مننه مدیر صاحب که زموږ لیدونکو ته څه پیغام لرئ؟ لیدونکو ته اخري کې پیغام دغه ده چې په خیر د رمضان نه مخکې موږ کوشش کوو پوره کوشش مو همدې ته تیار روان یو چې مارکیټ له خیره افتتاح کړو را دې شي ودې ګرځي د خوښې وړ توکي کوم څه شی چې دوی غواړي کولی شي چې دلته یې پیدا کړي واخلي او استفاده ترې نه وکړي حد اقل لیدو دپاره هم باید دې مارکیټ ته دوی مراجعه وکړي حتما ځکه یو خو د ښکلا لپاره دی بل د سوداګرۍ لپاره دواړو له خوا نه یو ډېر یو هم دغسې مارکیټ هم ده چې د افغانستان خو څه چې د اسیا په سطحه اولین داسې یو مارکیټ په نظر کې نیول شوی چې په 1.50 جري به ځمکه کې او دوی به دې ځینې یو ښه فکر یوسي دوی کولی شي چې په خپل سیمو کې د په ډېر کم مصرف یو ډېر ښه دکان جوړ کړي موږ که تاسو ورته وګورئ موږ په ډېر په کم مصرف ډېر په ښه معیاري موادو نه ډېر ښه دکانونه جوړ کړي دي دوی هم کولی شي همدغسې د دې نقشې نه استفاده وکړي او خپل ځانونو دپاره همدغسې یو په ډېره کمه بیه دکانونه جوړ کړي. ډېره مننه مدیر صاحب الله مو آباد لره خوشحاله اوسئ ډېره زیاته مننه خوشحاله اوسئ. درنو لیدونکو تاسې د مدیر صاحب خبرې واورېدلې واقعیت هم دلته یو داسې بازار جوړ شوی دی چې د سیمې په کچه باندې یو منظم بازار دی په لوړه کچه جوړ شوی په کم مصرف باندې نو زموږ هیوادوال کولی شي چې دلته راشي او خپله سوداګري پیل کړي هغه هیوادوال چې له بهر نه راغلي دي هغوی هم کولی شي چې راشي دلته خپل کاروبار مخې ته بوځي بل هغه سهولتونه چې دلته په نظر کې نیول شوي هغه فضا چې کومه ده نو د کاروبار لپاره د پیر او پلور لپاره ډېره مناسبه فضا ده. درنو لیدونکو تاسو تصاویر ګورئ بیا هم له تاسو سره کوو. بیا هم ښه راغلاست په دې بازار کې یو بل دوکان ته راغلی چې د بوټانو کار کې څپلۍ او بوټان پلوري دلته ستړی مه شي وروره ښه یې صحت دې ښه دی کراري ده کاروبار دې څنګه دی؟ والله شکر د روان ده. څونه وخت کېږي دلته دوکان جوړ کړی دی په دې بازار کې؟ تقریبا داسې یو 2 هفتې کېږي 15 ورځې به کېږي. څنګه دي خلک راځي مشتریان راځي خرید لپاره؟ او الحمدلله ډېر راځي ورځې به د استعلا به نه ځو انشاءالله استعلا به هر څه کېږي ماشاءالله. مخکې د چېرته کار کوو د بوټانو دوکان دې بل چېرته درلوده که نه؟ نه دا ما اول ځل د مخکې مجاده نادر پښتون کې دوکان و د برق سامان برق سامان هلته هلته دوکان و اوس هم دلته دا دوکان هلته کاروبار څنګه و دلته څنګه دی؟
هلته خو عمده فروشي وه هول سیل و هغه هم لکه ډېر کېده او دلته خو پرچون دی دلته پرچون دی او بل دا ده چې دا منظم بازار دی نوی جوړ شوی دی که نه نوی جوړ شوی دی او ښه پراخه سړکونه لري پراخه کوڅې لري او ډېرو کسانو ته د کار زمینه پکې برابره شوې تاسې څنګه خوشحاله یاستې د دې مارکېټ د جوړولو نه انشاءالله خوشحاله به یو ډېر کار خلکو ته د کار زمینه برابره کړې ولې باندې خوشحاله سهولتونه د اوبو او نور سهولتونه دلته ما سره څنګه ودرېږه ته چې دا لیدونکي ستا غږ ښه واوري څنګه دی بازار څنګه دی د بوټانو بالخصوص دلته په دې بازار کې والله ښه ده شکر ده چې کسانو ته وګورو د رشکش ته وګورو ماشاءالله الحمدلله څو ورځو کې به افتتاح وشي بیا به نور هم مشتریان او هغه زیات کړي او رشکش خو پکې زیات ده د دوکانو او د نیولو د هغو سړک سر دی نو ډېر بیخي ډېر ښه موقعیت دی هوا هم ډېره ښه ده فضا د کورنۍ چې دلته راځي د خرید لپاره نو هغه فضا ډېره مناسبه ده او ښه ازادې کوڅې لري ازاد هغه لري تنګې نه دي تنګې کوڅې مونږ هم نه خوښو نه هغه کوو تاسې د بوټان همدا راوړئ د بل ځای نه اخلي د کابل کې خپله کابل کې اخلي که نه بل ځای نه راواردوئ نه خپله کابل کې هم تر اوسه پورې وارده کړي و اخیستې هم دي نو پس به ګورو کابل کې نور عمده فروشیان نه راوړي دلته صدر مارکیټ او د نورو غټو غټو مارکیټونو هم راوړي دي غټ غټ عمده فروشیان څومره وخت کېږي دا دوکان دې خلاص کړی تاسې وایي تقریبا 15-14 ورځې کېږي 2 14 ورځې یعنې کاروبار هم چې شروع کړی نور د دوکان داخل ډیکوریشن او دغه ډیزاین تاسې 14 ورځې مخکې کړی دی دوکان هم مخکې نیولی خو دا ډیکوریشن او دا شیان هم اوس کړي دي 14 څنګه دي قیمتونه څنګه دي دلته د کرایه قیمتونه او د خرڅ قیمتونه د دوکانونو څنګه دي نو دلته داسې دي چې ځای ځای پورې هغه دی نوش پورې فرق دی کوڅو کې ارزانه وي سړک په سر به لږ ګران دي نو شاوخوا دوکانونه نور خلکو جوړ کړي دي اخیستل شوي دي دوکاندارونه د خښتو دپاره جوړ شوي اخیستل شوي خو ټول دي خو یو څو دوکانونه چا رغ دپاره جوړ کړي چا د بل څه دپاره جوړ کړي دا څه فکر کوم چې تنها د بوټانو لپاره ده هو دا تنها شاته کوڅو کې هم دوکانونه شته یو څو دانې او یو دانه دلته ده او یو دغه څنګ کې به هم جوړېږي ډېر موږ لیدونکو ته کوم پیغام لرئ تاسې څه ویل که لرئ موږ مرسته ستاسې خدمت کې ده د دې بازار په اړه د دې کاروبار په اړه والله ښه ده چارې او راشي که مشتریان دي او که دوکانداران دي باید چې راشي ښه ځای ده ښه موقعیت ښه ځای هر سهولیت پکې برابر ده پارکینګ شو برق شو اوبه شوې مدني اوبه شوې ډیزبینونه شو کسبدانۍ چې ورته وایي دا هر شی پکې موجود ډېره مننه خوشحاله اوسئ الله مو آباد لره درنو لیدونکو تاسې تصاویر ګورئ بیا هم تفصیل درنو لیدونکو په دې بازار کې یو دوکان ته راغلم چې یو مشر سره ولاړ دی یو ډېر ښایسته ډیزاین باندې دوکان جوړ کړی دی کاکا ستړی مه سي السلام علیکم ښه صحت دی ښه دی کراري ده په خیر ژوند په خیر تېرېږي نوم د څه شی دی کاکا که زموږ لیدونکو ته ځان ور وپېژنې زما نوم غلام دستګیر صافی دی او د کابل ولایت احمدشاه بابا مینې اوسېدونکی احمدشاه بابا مینې کې اوسېږي ډېر ښه ډېر ښه کاکا څونه وخت کېږي دلته دوکان جوړ کړی بازار خو هم تازه جوړ شوی دی دا بازار والا تازه جوړ شوی دی د عبدالله عزازي په ابتکار باندې او دغه ته هلکانو کور کې زمونږ وزګارو او راځي او مصروفیت به ورته وشي او راغلو دغلته دغه زینې لاندې یو کوچنی دوکان هم جوړ کړی دی او دا تاسې وینئ یولس ورځې کېږي فارغ شوی دی نه نو اساسا چې دغه خواته مونږ راغلو دلته هم کار شروع کړو اساسا بیروبار هم پسې راغله خلک نور هم راغله او نور هم پکې کېدو ده انشاءالله او د خیره سره خدای دې وکړي چې نور هم بهتر شي مخکې هم چېرته دوکان درلوده که نه دا اول ځل دلته دغه اول ځل دی چې زمون مثلا د هر یو 14 نه فارغ شوي دي ګډ بیکار وو ما راځي د کوڅو د بازار نه نو ته مصروفیت پیدا کړو دغه ځای کوم مصروف کړي دي تقریبا دغه دی چې تاسې راغلي نور هم راغله دلته دې بازار او نور هم راغله مونږ سره چې راغله راځي ویني ولا وایي کاکا مونږ ته هم دوکان پیدا کړه
دغه زموږ راسته کې چې ګورې دغه یو دکان خالي نه دی خلکو نیولي دي انشاءالله تعالی راځي نورم او دا ځای ډېر ښکلی بازار دی یو خو په حساب د قانوني شکل نه د شهروالي په احکام سره دا ځای اخیستل شوی دی قرارداد شوی دی او نور د سړک د سر نه کراچي مراچي د شهروالي ټیلې ټامبي هم پکې نشته او برق هم لري او سړکونه هم لري او مخ هم پراخ هم دی نو ښه پراخ هم دی دې نه ښایسته بازار دی معیاري بازار دی څنګه کاکا چې خبر شو دلته داسې بازار جوړ شوی دی څنګه وکولی شو چې دلته راشئ څنګه انګېزه درته پیدا شوه ولا دا خو داسې و چې دغه په لاره باندې مونږ همدغه رفت آمد دی نو چې دا بازار هم ولیده بله ورځ هم تصمیم ونیو چې راشو نږدې نه دا ځای وګورو دا چې راغلو ته نږدې نه دا ځای ولیده او خوښ هم شو او نو دا دې باعث وګرځېده چې مونږ ته یو دوکان واخلو او مصرفیت پیدا شي څوک راځي تر اوسه څوک راغلي دي دوکان ته دي ولې نه راځي هر ورځ راځي دغه لاره ده دغه خلکو لاره ده تقریبا اخواته بازار د کارتنو دغه ټول خلک په دغه رفت آمد کې او بیا دا مرکزیت دی او دغه خلک هم خوشحاله دي دغه د سپین ږیري ما څنګ کې راځي چې دغه مارکیټ په آبادېدو او فعاله کېدو باندې دومره خوشحاله دي چې وایي زمونږ زنانه او زمونږ فامیل چې د دې ځای نه په لیسې مریم ته ځي خرید کړي نو هغه د کور مخکې و هغه کې ولې دلته نه کوي دا خرید نو دلته د تکه فروشي شته رخ فروشي شته سمساري بازار شته بوټان شته دغه مخامخ د خوراکو بلاک دی اخواته دغه خالقه چې وینې دا د پښتني بانک ځای دی اخواته د سپورتي وسایلو ځای دی شاته د برقي ساماناتو ځای دی نو دا نو یو بازار دی چې مارکیټ نه دی مکمل بازار دی کمپلیکس بازار دی هر شی چې وغواړې دې ځای خالي انشاءالله بېنوا نه ځي یعنی هر څوک چې څه ضرورت لري ضرورت لري نه ته ځای ټاپور دلته پیدا کېږي او ملاویږي دا نو ډېر ښه زیری دی یو خو دا ده چې زموږ د هېوادوالو دپاره کار هم دلته برابر شوی دی مصروف هم دي پکې او بل دا ده چې خل ډېر په عذابه نه دي د خرید لپاره چې چېرته تلل پخوا به نور بازارونو کې ګرځېدل یو شی یو ځای کې واخله بل جنس بل ځای کې واخله ډېر په تکلیف باندې هم زمونږ د کابل ښار همداسې جوړ شوی دی چې مثلا هېڅ د پارکینګ ځای نه لري خپل مرکز د کابل ښار د کابل پل باغومي دی پل باغومي کې موټر سره یو فامیل نشي تللی او دلته پارکینګ دپاره علیحده ځای لري او دا زاهدي صاحب واده کړې ده چې زه به دا بازار به 8 بجې سهار واځېږي تر 12 بجو د شپې پورې چې یو سړی مثلا مامور دی مدیر دی یو ځای کې کار کوي بیا پس د وخته راځي 15 بجې ټول ښار په مخې بند دي دا د 12 بجو پورې به واځي او زی به خپل فامیل به راخلي خپل موټر سره به راځي هر شی چې خوښي دغه ځای نه به اخلي ضرورت کاکا دلته د دوکان څنګه دی ته ودرېږه دغلته ته راسې دغلته ما څنګه ودرېږه چې دا زموږ لیدونکي هم ستا دوکان وګوري ډېر کوچنی دوکان دی درنو لیدونکو خو نام خو دا ډېر ښایسته جوړ شوی دی ډېر ښایسته میز پکې ښودل شوی دی پاس چې ډیکوریشن وګورې دلته د تلیفونونو الکترونیکي وسایل دي فکر کوم تلیفونونه د تلیفون وسایل دي دا ګوشکي او چارجر او مثلا بطرۍ او دا شیان دي د کرایه لپاره دوکانونه څنګه دي او د خرید لپاره څنګه دي ارزانه دي که قیمته دي دلته کرایه مناسبه ده ولا نظر په دغه سرمایه گذاري چې دا سړي دلته کړې ده او دونه سهولت چې راوستی دی کرایه اوس کرایه ورکوي 3 کلو قرارداد تا سره کوي بعد 3 کلو بیا که قرارداد ته خوشحاله وي قرارداد دې کوو بیا د سره قرارداد کوي او که نه مخاطب یعنی ټول کرایه باندې ورکول خوشحاله یې د دې بازار نه د دې بازار د جوړونکي نه بالکل ډېر خوشحاله ډېر خوشحاله اوسئ کاکا الله مباد لره چې موږ ته خپل وخت راکړ درنو لیدونکو تاسې د دې کاکا خبرې واورېدل چې دلته یو کوچنی کاروبار شروع کړی دی خو ډېر پکې خوشحاله دی درنو لیدونکو په دې هیله چې زموږ دا خپرونه مو د پام وړ ګرځېدلې وي تر بلې هغې چې زه امین الحق امیني ستاسې په درانه چوپړ کې حاضرېږم الله مو مل شه